سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو پر دانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن بیا هم په عمومي ریاضي کې پر پاته وېش قابلیتونو باندې کار کوو. موږ تر 9 پر د وېش قابلیتونه ویلي دي. نن به 10 11 او 12 چې پای دی دغه د وېش قابلیتونه به تاسو ته وښیو. نو زموږ اول عنوان چې دی نن ورځې په عمومي ریاضي کې هغه 10 باندې معنا څه پر 10 باندې د وېش قابلیت په دې معنا یعنی کوم عددونه پر 10 باندې پوره د وېش وړ دي. هر هغه عدد چې لومړی خانه یې 0 وي پر 10 باندې د وېش قابلیت لري. که چیرې د یو عدد لومړی خانه یعنی 21 خانه یې 0 وي نورې خانو ته نه ګورو، صرف 21 خانې ته ګورو. هر عدد چې لومړی خانه یې 0 یا 21 خانه یې 0 وي داسې عددونه پر 10 باندې د وېش قابلیت لري. هر کم عدد چې نورې خانې که 0 نه وي که نه موږ نورو خانو سره کار نه لرو، 21 خانې ته ګورو. هر عدد چې 21 خانه یې 0 وي دغسې عدد پر 11 باندې د وېش قابلیت لري. پاته چې سول پر 11 د وېش قابلیت پر 11 د وېش قابلیت څه معنا مطلب دا چې کوم عددونه پر 11 باندې پوره رسیږي. تاسو به جواب څنګه یي چې دغسې عددونه پر 11 باندې پوره رسیږي. مثلا تاسو ته وایي 4 5 8 9 آیا دغه عدد پر 11 باندې د وېش قابلیت یعنی پر 11 پوره رسیږي که نه؟ بغیر له وېش څخه تاسو څنګه ویلی سئ چې و یا نه؟ دغسې تاسو به پر دفتر باندې شمارې ورکوئ 1 2 3 4. اوس په دغه شمارو کې تر تاکو شمارو لاندې چې کوم عددونه دي هغه جمع کوي او بیا تر جوته شمارو لاندې چې کوم عددونه دي هغه جمع کوي. که حاصلونه یې مساوي راغله دغسې عددونه پر 11 د وېش قابلیت لري. او که تر تاکو شمارو لاندې عددونه مو جمع کړل او جوته شمارو لاندې عددونه بیا جلا جمع کړل او د هغوی حاصلونه مساوي رانله بیا ووایاست چې دا عدد پر 11 باندې د وېش قابلیت نه لري. اوس مثلا دا تر تاکو شمارو لاندې تر تاکو شمارې لاندې 9 دي او بیا تر تاکو شمارې لاندې 5 دي. 9 5 کې سره جمع کو دا کېږي 12 او در جوته شمارې لاندې چې کوم عددونه دي تر 2 چې جوته شماره د هغه لاندې 8 دي او بیا چې څلورم جوته شماره لاندې 4 دي دا سره جمع کوي 8 او 4 کې سره جمع کو دا کېږي 12. که تر تاکو او جوته شمارو لاندې چې کوم عددونه دي هغوی مو په خپل منځ کې سره جمع کړه او د هغوی حاصلونه مساوي راغله دغه عدد پر 11 باندې د وېش قابلیت لري. او که تر تاکو شمارو لاندې او جوته شمارو لاندې چې کوم عددونه دي هغوی مو سره جمع کړه او د هغوی حاصلونه مساوي رانله بیا عدد پر 11 باندې د وېش قابلیت نه لري. اوس مثلا تاسو ته وایي 6 9 شپږ 9 او 4 آیا دغه عدد پر 11 باندې د وېش قابلیت لري که نه؟ څنګه وایي چې و یا نه؟ داسې پر دلته شمارې ورکوه داسې شمارې دلته ورکوه. اوس نو تر تاکو جوته شمارې لاندې کوم عددونه دي هغه سره جمع کوو. تر تاکو شمارې لاندې 4 دي بیا تر تاکو شمارې لاندې 9 دي 9 4 کې سره جمع کو دا کېږي 14. تر جوته شمارې لاندې 9 دي او بیا تر جوته شمارې لاندې 6 دي 9 6 سره جمع کو هم 14 حاصلونه یې مساوي راغله نو د عدد پر 11 د وېش قابلیت لري. او که چیرې حاصلونه یې مساوي نه وای راغلي یو 10 وای بل 15 وای یو 8 وای بل 9 وای حاصلونه یې مساوي نه وای راغلي بیا مو ویل چې دغه عدد پر 11 باندې د وېش قابلیت نه لري. اوس پاته چې سو اخر پر څو باندې د وېش قابلیت پر 12 د وېش قابلیت معنا دا چې کوم عددونه پر 12 باندې پوره رسیږي. ستاسو جواب داسې ټول هغه عددونه چې هغه پر 3 او پر 4 پر دواړو د وېش وړ وي بیا نو هغه عددونه پر 12 باندې هم رسیږي. اوس مثلا تاسو ته وایي آیا 12 چې دی دا پر 12 د وېش قابلیت لري که نه؟
نو موږ وایو چې دغه عدد خو پر 3 رسیږي او پر 4 هم رسیږي. ولې؟ ځکه چې رقمونه یې جمع کړو بیا 1 2 دا 3 3 0 3 3 0 3 د جمع اصل 3 دی 3 خو پر 3 رسیږي دا خو پر 3 د ویش قابلیت سو او پر 4 چې لومړی 2 خانې صفرونه یې عدد پر 4 رسیږي. یو عدد چې پر 3 او پر 4 ورسیږي هغه پر 12 باندې هم د ویش قابلیت لري. یا مثلا تاسو وایي 900 دا 900 پر 12 د ویش قابلیت لري کنه. موږ وایو چې یو عدد پر 3 او پر 4 ورسیږي بیا پر 12 رسیږي. د ځکه پر 3 رسیږي چې 900 پر 3 ملمدار پر رسیږي 300 او بیا دا 900 پر 4 ځکه رسیږي چې لومړی 2 خانې صفرونه هغه پر 4 رسیږي. یو عدد چې پر 3 او پر 4 پر 2 رسیږي پر 12 هم پورا رسیږي. نو دا و د ویش قابلیتونه. که تاسو غواړئ زموږ آینده درسونه زده کړئ تجزیه مو سر خلاصي نو تاسو لومړی د ویش قابلیتونه زده کړئ تجزیه به درته اسانه سي. تر بیا ښې چارې.